السلام علیکم. که غواړئ د چټ جي پي ټي څخه د خپلې خوښې معلومات پرته له چټ جي پي ټي برنامې او کروم ته راتللو څخه ترلاسه کړئ، نو په دې ویډیو کې درته یوه اسانه طریقه ښیم. لومړی دغه شمیره په خپل تلیفون کې په یو نوم سره ثبت کړئ. مثلا زه غواړم دغه شمیره په چټ جي پي ټي سره ثبت کړم، او وروسته له دې واټساپ ته لاړ شئ. واټساپ ته له تللو وروسته په سرچ کې هماغه نوم په کوم نوم سره مو چې شمیره ثبت کړې ولټوئ. مثلا زه چټ جي پي ټي سرچ کوم او په چټ جي پي ټي باندې کلیک کوم، نو تاسو ګورئ د چټ جي پي ټي آیکن یا لوګو ښکاره شوه. نو دلته کولی شم د خپلې خوښې معلومات لاسته راوړم. مثلا فرضاً راځم د افغانستان په هکله زه له چټ جي پي ټي څخه معلومات غواړم، متن لیکم او انټر وهم. له انټر وهلو وروسته تاسو ګورئ د افغانستان په هکله مختلف معلومات تاسو ته درکړل، لکه جغرافیه د افغانستان تاریخ، کلتور، اقتصاد، سیاست، سیاسي او ټولنیز جوړښت، ژبې، دین او دې ته ورته نور. اوس که تاسو غواړئ دغه معلومات خپل کوم یو ملګري ته هم ولیږئ، نو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره یوازې معلومات انتخاب او په فارورډ بټن باندې کلیک وکړئ او خپل هغه ملګری له لیست څخه انتخاب کړئ کوم ته چې تاسو معلومات لیکل غواړئ. نو په همدې اسانۍ سره تاسو کولی شئ خپل معلومات له چټ جي پي ټي څخه ترلاسه کړئ. نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. السلام علیکم.